د ټول پاکستان ښځو انکروچمنټ کړی دی او د کوره بار راوتی دي. اوس خو داسې په نالت شوی، داسې چې خدای پر راستۍ چې په سړو باندې ورسورېږي. نو ښځو انکروچمنټ کړی دی، هغې باندې دفعه نه لګي. انکروچمنٹ خود تعزیرات پاکستان دفع دا کنا، دا انگریز جوړ کړي د قانون دفع دا. او قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. خدای وی خزی دی پکور کی کینی بار بنوزی. اوس دی خزی اکروچمنٹ ټکړو بار راوتا په دې دفع لګول پکار دی کنا. تاسو دا ګیرو ولای قسم په خدای دې چې کم سړی ګورم چې ګیره ته کلا کړ. بالکل دا ګیری نه وی واخدي ګیرو والا به داسې خزې سره روان ګیرو والا او په شرمونو شرمېږي د ځن طلاق بچیا. ګیرو والا تاسو پبو ته ورشئ د اتوار په ورځ او د پبو میا صاحب د زیارت د مخې ته ودرېږئ چې څومره ګیرو والا ښځې راوستې. تاسو خیال راغی؟ نو که د قرآن د دفعې خلاف ورزي چا وکړه او ښځې اکروچمنټ وکړو په هغې خو دفعه نه لګي. او که چابړي والا غریب چېرته چابړی لږ را مخکې کړی دي سره کې دي تنګ کړی دی، زنانه نشي تېرېدی، زنانه نشي تېرېدی. د زنانه او د تېرېدو په سرکونو څه کار دی؟ زنانه دې لپاره دي چې په سرکو ته ګرځي. نو زما عزیزانو تمې مه کوئ د بخنو مخه. زه چې ورځ تېرېږي د هغه بزرګ خبره مې په دېړه نقش کېږي. د شپې ورسره ناستم 10 بجې وې، د هغه عمر 130 کاله، د هغه بزرګ عمر 130 کاله ورسره ناستم. نو هغه ته دا علم و چې هدیرې ته به راغی او مراقبه به وکړه، نو دا پته به ورته لګېده چې په دې مړو لاندې څه حال دی. نو ما ورته د شپې په 10 بجې وویلې، ما جي ما ته یو مړی وښایه. ویلې ګورې مالا ویل راځه. بارې راوویستمه چې هدیرې ته رالو. نو ده چې مراقبه وکړه ویل بچې مړی خو درته ښیمه په دې هدیره کې، خو که دې ولیدو نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. ما دې ولې؟ ویل دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې او دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې تې غوسېږي لګیا دي. لکه غوا میخه چې حلاله کړي او کسابې زوړن کړي او تیکه تې پرې کوي او چاړه تې لګوي. وی د دې ټولو داسې مثال دی په دې قبرونو کې. داسې ویرېدم چې ته یو منډه مې واغسته او په یو سا کور ته ورسېدم. زما عزیزانو د مرګ نه وروسته به دلته دا حالي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه ته چا وی دا د قبر حال وی بچیا باس ما سره مه کوه، دا خو د یقین دی چې قبر ته ور روانې که نه؟ ویله ور روان خیم. ویل چې ورشي په خپله به یې وګورې، په سترګو به یې وګورې. تاسو خیال راغلی؟ نو زما عزیزانو چې د چا ژوند د قرآن کریم د فیصلو نه خلاف و، د هغه به خبر ډېر خراب وي. خدای ته ګورئ، خدای ته وګورئ. هر ادام د قرآن نه بغاوت دی، هر ادا. مړی د قرآن نه بغاوت دی.
واده د قرآن نه بغاوت دی. نو هر اذان چې دا هغه د قرآن نه بغاوت. دی ودونو کې تاسو وګورئ د خلکو سال جوړ کړي د روټۍ دره کې نه لګي د روټۍ اغم په 70 روپے کارت چاپ کړي روړي زوی واده مې ده بل ورځ یو سړی کارت راوړو د زوی واده مې ده ډیر غریب دی د دې کلی دی نو څه چل دی واده دی دا ما د مور واده دی د مور واده دی که د ښځې واده دی زرکشه خدای دې بې خو بس دا زه دې ګورم چې ته د روټۍ دپاره ټوله ورځ سکې په دې سړک باندې او تا هم کاټ چاپ کړی دی او رالې چې ده واده مې دی وینا جی دعوت ته مال دعوت ته ستا کفاره وخوري ستا سر دی وخوري پوه شوې ودونه داسې مړي داسې زه تا ته څه وایم اوس حضرت عمر به زه کوم ځای نه را ژوندی کوم چې وفات کېدو نو وصیت یې وکړو چې زه چې مړ شم نو زما په مخ خاورې ومږئ په مخ مې خاورې ومږئ ولې وی چې د خاورو ډک مخ خدای ته لاړ شم که چېرته رحم یې را باندې وشو ابوبکر صدیق چې وفات کېدو لور ته یې وصیت وکړو چې بچیا چې ما ته د نوې کپړې کفن راوانه غوندې ولې بابا وی نوې جامې خلک د زینت دپاره اغوندي او زه چې مړ شم زما د زینت سره څه کار دی د اغوستو جامو کې مې او د خپل صادر کې مې وتاو کوي او خخ مې نن کفن لسه اله سړی برابر کې چې کفن ته لاړ شي کفن لزیو هغه تخته باندې چې واچي هغه څه شی لوګي کوي اچھا وی ودی کوي ود ورته لوګي چې ود په دا سنبای ورننه باسم خدا کوي خدای پرېږدي ود ورته لوګي صابون ورته وایي کڅوړې ورته ملا صاحب جوړي استنجا چې ورته کوي لوټي درې لوټي به صاحب ول استعمالوي پلانې به کوي دا ټول یو د نفس دوکه ده چې مونږ پکې پراته د نفس دوکه ده اسلام قرآن او قانون امغه دی چې کوم صحابه عملی طور دنیا ته پیش کړي عملی طور تاسو د قرآن د نزول نه وروسته د ابوبکر ژوند وګورئ چې څنګه د عمر ژوند وګورئ چې څنګه د عثمان ژوند وګورئ چې څنګه د علي ژوند وګورئ چې څنګه چا چې دا قانون د چا مخ کې را نازل شوی د هغې ژوند وګورئ چې ژوند څنګه د هغې ودونه مو ګورئ او د هغې مړي مو ګورئ قسم په خدای دی هم تاسو یې بل څوک نه تاسو په دې سړک په دکان کې زه ناست یم ښځې را باندې په لارۍ کې تېرې شي نو دوپړی مارې په لارۍ کې کېنولي او ښځې ورته لاسونه پراته دا د چا ښځې دي دا د چا ښځې دي دا زمونږ
دا زمونږ لونه زمونږ ښځې نو کومې ښځې چې په سړک روانې او ګډېږي او لاسونه پړه کوي د هغې مېړه به هم جنت ته ځي جنتونه نشته بس هغه د ثوابه یو سړی راغلی و تبر یې په څادر کې تاو کړی ما ته یې لا بجلیګر ملا ته یې مالا ویله اوږده اوږده تقریرونه چې کې هغه ته یې مال زه یم تبر یې راوویست ویلې که دا دې وویلې چې دا قوم به جنت ته ځي نو په دې تبر به دې کیمه کم جنتونه نشته په دې تبر مې ټول مات کړه او په دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی خلک را تیاروه چې راځي وله دا تبر ګورې زه ونیارېدم ما رښتیا سره باندې چېرته ګزار ونه کړي نو وروره خبره دا ده چې څنګه دنیا کې د دنیا د قانون نه ته یو انچه اخوا دېخوا کېدی نه شي او د خدای د قانون نه ته اخوا دېخوا شوې نو انجام خپل ګوره چې انجام به دې څه پام کوئ چې به دې منځونو وغیره او دوکه نه شئ او غاویره نه شئ د حلال حرام تمیز در کې نشته ایو بزرگ وی نمازاں تیرا سیاپا کروں نمازاں تیرا سیاپا کروں کہ روزہ تیمورے نمازاں تیرا سیاپا کروں کہ روزہ تیمورے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہے او دغه منځونه د ستاویرو کی او دا روزه د ډیره ډیره پتا باندې وجاړي د حلال حرام تمیز در کې نشته نو نماز او روزه به دې څنګه وشي تمیز در کې نشته په لاره روانې ناستې یو سوتر در به د قانون نه خوا دې خوا کېږي که د دنیا د قانون نه خوا دې خوا شي او جیل دې ځای دی نو د خدای د قانون نه چا خوا دې خوا شي جهنم دې ځای دی الله دې امان راکړي جهنم څنګه ځای دی جهنم داسې ځای دی حدیث کې راځي چې د جهنم د اور یو سپړکې که چېرته دې دنیا ته راغی نو دا ټوله دنیا به اور واخلي یو سپړکې او بیا د قانون ویلي دي چې دغه ته دې ورغورځوم نو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش په دې جهنم باندې به سرم کېښوی شي چې تپشي بار ته نه وځي په جهنم به سرم کېښوی شي چې ښه پکې خوړین شي یو پیسه دې چې د چا ناجایز خوړلې وه یو پیسه خدای به یا پیسه راوړه چې جنت ته لاړ شي دی به منډه کړي چې منډه کړي هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي دی به ورټوپ کړي او یا زره کالو په مزل باندې به لاندې لاړ شي دا پیسه به راواړي چې پاس راوخېږي بیا به تې پرېږدي بیا به ورپسې ټوپ کړي او یا زره کاله به داسې دی ځي او راځي د یو پیسې چې ستا د چا ناجایز خوړلې وه د هغې په بدل کې نن د دې قوم او د دې ملک حال وګورئ هره ورځ احتساب شروع کړی دی اربونه روپۍ یو سړي والي اربونه روپۍ یو وزیر سره به 55 ګاډي 55 ګاډي یو وزیر سره نو دا دعا وکړئ چې د جرنیل صاحب له خدای توفیق ورکړي او دا چا چې عربونه او کربونه والی دي چې دوی نه تیکې غوښې کړي او دا مال ترې راوباسي او په دې غریب قوم یې تقسیم کړي او که داسې ونه کړه
نو د ده حشر به همداسې لکه د دې نورو چې